د نر سړي نره خبره. عبدالرب رسول سیاف طالبانو ته تازه داسې څه ویلي دي چې خلک یې حیران کړل. لومړی دغه ویډیو تر پایه وګورئ، بیا مو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په کندهار کې پر لمونځ کوونکو د ځانمرګي برید په غبرګون کې د وروستیو ځانمرګو بریدونو په اړه د طالبانو دریځ نیونه ننګولې ده. سیاف د شنبې په ورځ د تلې په 24مه نیټه د خپل فیسبوک پر پاڼه طالبانو ته په خطاب کې ویلي دي چې د نفساني خواهشاتو او شخصي مصلحتونو پر بنسټ د شریعت حکم بدلون جنایت دی. هغه په دغه لیکنه کې له طالبانو پوښتنه کړې ده چې د دغو جنایتونو په هکله ستاسو نظر څه دی او آیا د ځانمرګو بریدونو په اړه مو فتوا او نظر بدل کړی یا تر اوسه هماغه پخواني دي. سیاف همداراز پوښتنه کړې ده آیا د ځانمرګو بریدګرو د روزنې کمپونه تړل شوي یا اوس هم خپل کار ته دوام ورکوي. دغه جهادي مشر په داسې حال کې دا پوښتنې مطرح کړي دي چې طالبانو په کندوز او کندهار ولایتونو کې د داعش ډلې وروستی ځانمرګي بریدونه لوی جنایت بللی دی. خو له دې مخکې بیا طالبانو خپله ځانمرګي بریدونه روا بلل. په دې وروستیو کې هم طالبانو د پولو د امنیت د ساتلو لپاره د منصوري په نوم د ځانمرګو بریدونو پوځي خطه جوړه کړې ده او د هیواد په شمالي پولو کې یې ځای پر ځای کړې ده. د یادولو وړ ده چې په کندهار کې د فاطمیه د امامې بارګاه پر جومات په ځانمرګي برید کې 2 کسان مړه شوي دي او له 6 زیات ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت هم داعش ډلې منلی دی. طالبانو بیا ویلي دي چې د دغو پیښو په اړه پلټنه کوي او پلانونکو ته به یې سزا ورکړي. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. که تاسو هم د عبدالرب رسول سیاف د دغو پوښتنو په اړه څه ویل غواړئ، خپل نظریات، انتقاد، پیشنهاد را سره په کومنټ کې شریک کړئ او همدارنګه دغه ویډیو ښه ډېره شیر کړئ تر څو د طالب مشرانو تر غوږو ورسیږي. تر بیا مو الله مل شه. ښه وخت ولرئ.